بخاري شریف کې واقعه راځي، دوه صحابه دي، مبارکانو پیره ده، مجاهدین دي. نو نوبت په نوبت باندې پیره کوي. دا یو ویده څه، دا بل صحابي مبارک دا په مانځه باندې ودرېد دی چې اوس پیره به هم کوم، مونځ به هم کوم، ولې دا وخت پسې ضایع کوم؟ راځه د الله عبادت کوم که دا وخت به دې نه ضایع کړي. په مانځه چې ودرېده، د بل طرف نه یې دښمنانو کفارو باندې فکر څه، یو غیشه یې وویسته د مبارک یې خرڅ، بل غیشه یې وویسته د مبارک یې خرڅ، دوه یا درې غیشې دا په د مبارک یې خرڅ و، وینې دغسې پرې روانې دي. که په سکون اطمینان ولاړ حرکت هم نه کوي، خپل مونځ یې ټول خلاص کړ، بس د هغه نه دا بل صحابي مبارک ته ورته ویلې چې دا جګ څه دغسې حالت ته و، دا غیشې ترې ایستې. حیران پاتې سو، ولې دې مخکې نه راته ویلې، دا څه حال ده در باندې؟ وایي زه په یو صورت د قرآن مې شروع کړی و، دا مې نه خوښوله چې هغه قطع کړي. وګوره دې ته د الله سره مینه او محبت وایي. یو نه څو غیشې راځي ورباندې، یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دفاع کې چې د رسول الله مرفوع عشق غرب صحابه وو، څو اتیا غیشې او تورې راځي، خو دوی مبارکان ورته دلیږي. داسې عشق و محبت ودې و. سترګه د قتاده بن نعمان رضی الله راوځي، خو مبارک مخې ته مخ مبارک نیسي د رسول الله مبارک مخې. نو دې کې د منصور حلاج واقعا سړي ته ښه واضحه کېږي. منصور حلاج رحمه الله داسې انا الحق نارې کړې دي، داسې نه و چې دی په حالت د بیداري کې ځان ته نسبت کوي. نعوذ بالله، دا هېڅ امکان نه لري، دا امکان نه لري. دې په راز دې ځای نه ځان پوه کړئ، د یوسف علیه السلام د قصې نه په راز د منصور حلاج صاحب به تاسې پوه شئ. منصور حلاج رحمه الله د الله تعالی په عشق کې داسې غرق سو، داسې غرق سو چې ځان یې نه لید. نو چې منصور حلاج رحمه الله د الله په عشق کې غرق سو، بیا به ځان چېرته ویني؟ سبحان الله، ځان نه ویني. په حالت د سکر کې د جذب کې دا خبره کړې، او موږ تاسې د نه بیان کوو په طریقه د حکایت سره یې کوو. نو هغه و چې کله دی مبارک په دار کېږي، هرې خوا نه لوټې او تیږې را روانې دي. منصور حلاج چې په دار کېږي، هره لوټه او تیږه انا الحق نارې وي. ولې دا مسله ده د شریعت چې کوم پیغمبر یا کوم ولی چې کوم مقام لري په انسانانو کې، کوم ځای باندې چې کښېني یا د کومه جامه د د وجود سره ولګېږي، هغه په نورو جامو په هغو ځایو کې هغه مقام لري. لکه قاضي عیاض لوی محدث ته دا وایي، وایي د څلورو مذهبو په دې اتفاق ته، په دې کې د هېڅ هم اختلاف نشته چې هغه خاوره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وجود مبارک سره لګېدلی ده، دا له عرش عظیم او له بیت الله شریف نه بهتره ده. ولې د رسول الله مبارک وجود لګېدلی؟ مسلم شریف کې حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم چفنه وه، چفنه وه. حضرت اسماء رضی الله عنها د عایشې بیبي رضی الله عنها د خور سره وه. صحابه کرامو ته به چې مرضونه پرې کېدل، یو لوښي کې به یې اوبه ور ولېږلې حضرت اسما ته چې د رسول الله مبارک د دې چپن یو کونج راته پکې ووهه چې زموږ مریضان دي، دا مریضانو علاج وشي. تبرک بآثار صالحین، مسلم شریف حدیث دی. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وجود مبارک خواله کوله، په دې خولې د مشکو د عنبرو نه زیاته خوشبويي وه. په یو ځای کې څملاست رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وجود مبارک نه ډېره خواله لاړه. بیبي مبارکه راولاړه سوه، دا خولې مبارکې راواخیستلې، دا هم د مسلم شریف حدیث دی. په یو شیشې بوتل کې واچولې، چې واچولې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا څه کوې؟ نو دې دوه جواب ورکړي. یو جواب یې دا و چې دا خوشبویۍ کې ګډوم، وایي دا ډېره ښه خوشبویي ده، ځکه د مشکو د عنبرو نه زیاته خوشبویي وه. په کومه لار به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تېر سو، که به چا نه ولیدلی چې پس ته به راغی، پوه به سوه په دې لار رسول الله مبارک تېر سو، هغه لارې به خوشبویي کوله. داسې کیفیت دی. ماشومانو باندې وړکیانو باندې به د شفقت لاس راتېرو، که به چا نه ولیدلی دا هلک به د لرې نه په ماشومانو کې معلومېده چې دې وړکي باندې رسول الله مبارک لاس تېر کړی، هغه سر به یې خوشبویي کوي. او دومې دا ورته وایي دا د تبرک دپاره صبیانو هلکانو ته وړم، وایي قد اصبت حق توسل چې په دې عقیده باندې د دا د برکت دپاره. نو منصور حلاج صاحب چې هره تیږه راځي، هره لوټه راځي، هغه هم انا الحق نارې وي. علامه شبلی رحمه الله د فتوا د علماو د وجې نه یو ګل راواخېسته چې راځه په دې فتوا به عمل راشي، تا ته به هم الله ثواب درکړي. وایي دا د ګل وارې چې پرې وکړه، وایي منصور حلاج صاحب ته درد پیدا سو،
وایي شبلي تا خو سترګې خلاصې دي تا څنګه ما باندې واوره ته خو پوهېږې چې اصلي حقیقت څه ده ما نه خو ځان ورک ده زه خو ځان نه ښیم ته خبرې یې د مصر بیبیانې د یوسف علیه السلام په عشق کې غرقېږي لاسونه پرې کوي د یوسف علیه السلام د انسانیت بشریت نه انکار کوي دا ملک کریم ده نو آیا منصور حلال صاحب د الله په عشق کې چې غرق سو بیا به ځان ویني